سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دوستانو، راځو د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې د جوړښت په باره کې خبره کوو چې دغه لوبډله څنګه جوړیږي، سلیکشن یې څه رقم کیږي او خبره تر ډالرو څنګه رسیږي چې څنګه څوک په لوبډله کې سلیکټ شي. دا چې کله د اوپن ټرایل په نوم باندې د یو ټرایل ده چې کرکټ بورډ د هغې په اړه مخکې له ټرایل نه داسې یو جمعه مخکې اعلان کوي چې اوپن ټرایل د په پلانکي زونونو کې به ترسره کیږي. نو کله چې لوبغاړي خبر شي چې دا اوس اوپن ټرایل ده او د 19 کلنې لوبډلې لپاره ده، نو دلته چې دا هغه سلیکټران چې کوم ټرایل اخلي، هغه سلیکټران نو په هر زون کې خپل یو ایجنټ یا نماینده لري. نو هغه لوبغاړي چې په دې کیسه باندې پوهیږي چې 19 کلنې لوبډلې ته سلیکشن په کومو اصولو باندې دی، نو هغوی بیا د هغه ایجنټانو یا د هغه نمایندګانو چې دغه سلیکټران وي هغوی را پیدا کوي او هغوی سره مخکې د ټرایل نه مخکې خبره کوي چې په هر $100 یعنې په 8000 که په 10000 چې په هر $100 ورسره خبره ډن کړله، نو په هغه ورسره خبره کوي. کله چې بیا ټرایل اخیستل کېږي دغه لوبغاړو نومونه بیا ایجنټان هغوی ته لیږي چې پلانکي پیسې لکه لاس ته راغلي یا ریسیف شوي دي. نو هغه لوبغاړي که بیا هیڅ هم نه وي نو دا په ټرایل کې هم کامیاب وي، په اول راوند، دویم راوند، یو ټیسټ، هر څه کې کامیاب وي دغه لوبغاړي. بیا که هغه لوبغاړي چې هغوی داسې واسطه ونه لري یا هم پیسې نه وي ورکړي، نو هغه لوبغاړي بیا هیڅ کله نشي کولی چې دغه لوبډلې ته لاره پیدا کړي او په دغه لوبډله کې ولوبېږي، ځکه چې هغوی هلته له هغه لوبغاړو چې پیسې اخیستې دي همغوی لپاره ځای جوړوي، د هغوی لپاره زمینه سازي کوي تر څو هغه پیسې چې دوی ورته ورکړي دي هغه ترې ترلاسه کړي او په لوبډله کې ورته ځای ورکړي. نو د هر زون یا د هر ولایت کوم ایجنټان چې هغوی له دوی سره رابطه کوي، بیا څه پیسې د ایجنټان اخلي او نور ډېرې پیسې چې دي هغه سلیکټر چې کوم یو ټرایل اخلي یا هم هغوی چې ټیم انتخابوي هغه خلکو ته دغه پیسې په لاس ورځي چې دا نو په زرګونه ډالر کېږي. یو نیم داسې لوبغاړی د خلکو ته د سترګو کې خاورې ورچي چې موږ پکې غریبو لوبغاړو ته هم چانس ورکوو، لکه په تېر ځل انډر 19 ورلډ کپ کې به مو لیدلی وي یو تن لوبغاړی چې هغې ته چانس ورکړی و چې په سړک باندې کارتونه خرڅوي. نو دا کیسه داسې نه ده، دا کیسه داسې ده چې په دې خاطر باندې پکې یو نیم داسې لوبغاړی چې تر څو د خلکو خوله وربنده کړي. نور دوی ټوله کیسه د پیسو سره ده، ټوله کیسه د کاروبار دغه سلیکټرانو همدغه پیسې دي، همدې ته ناست دي. تاسو به د 19 کلنې لوبډلې حال لیدلی وي چې د واسطو والا او د پیسو والا پکې راغلي دي، پرته د 2-3 لوبغاړو نه چې هغوی واقعي ښه استعداد لري. نومان شاه دی، نصیر دی، همداسې مومن دی، دا ښه لوبغاړي دي، دوی په استعداد باید ویل شي چې راغلي دي ځکه د خپل لوبډلې لپاره ښه پرفارمنس کوي. دا نور چې کوم دي دا د روابطو په واسطه باندې راغلي دي او دغه کومه پروسه چې درته ما تشریح کړله په دغه پروسه باندې راغلي دي. نو دا چې کله هلته د غریبو لوبغاړو ته بیا چې هغه لوبغاړي چې پیسې نه وي ورکړي، هغه لوبغاړي چې هغوی مطلب ښه استعداد لري خو دوی ورته چانس نه ورکوي، بیا چاته وایي چې ستا عمر ډېر دی، چاته وایي ستا عمر کم دی، څوک د بون ټیسټ یعنې هغه د اړوکي د ټیسټ په بانه باندې لري کوي، چاته وایي عمر دی کم دی، او هغه چا چې پیسې ورکړي ورته او خوله یې ورته خوږه کړې وي نو هغه خلکو بیا نه بون ټیسټ یې نه یو ټیسټ او نه هم د هغوی عمر کمي. نو دا د افغانستان دپاره چې کومه د 19 کلنې لوبډله جوړیږي دا د هغې پروسه ده. نو که څوک غواړي چې باید په دغه لوبډله کې ولوبېږي، هغه که استعداد نه لري نه دی لري، لکه تاسو چې اوس په دې ورلډ کپ کې ولیدل چې افغانستان سره کوم لوبډله اعلان کړې وه او په څومره منډو باندې د کومو لوبډلو په مقابل کې وسوځېده، نو بیا دغسې لوبډلې ترې جوړېږي. بل ایجنټان دا سلیکټران دوی ته افغانستان هیڅ معنا نه لري، ځکه دوی چې دی یوازې خپل جب ته کار کوي، ځکه که دوی ته افغانستان معنا لرله دغسې لوبډله چې دا اعلانوله یا یې جوړوي دغه لوبډله د ورلډ کپ لوبډله نه ده چې دوی دې پې ورلډ کپ وکړي یا دوی دا لوبډله ورلډ کپ ته ولیږي. نو دا چې دا یو ډول سازش ده. د کرکټ بورډ چارواکي د مشر نه نیولی تر کشره پورې یو یم د افغانستان په قصه کې نه ده، نه د افغانستان د 19 کلنې نه د ملي لوبډلې په قصه کې ده. دا چې ملي لوبډله زموږ ډېر ښه لوبغاړي لري، ښه ستاران لري، نو په هغې وجه باندې مونږ کتلی شو چې ډېر میچونه مونږ ګټو. کنې دغه د بورډ چارواکي سلیکټران دي په دې قصه کې نه دي چې افغانستان ګټي که بیلي، دوی یوازې خپل جب ته کار کوي، نه د افغانستان د غم مړه دي دوی او نه د افغانستان په قصه کې دي. دغه مینوال چې نه پوهېږي بیا کمنټونه یا هم دغه کوي چې دا څنګه دا لوبډله جوړیږي یا دا لوبډله په کومو اصولو باندې جوړیږي، نو دا به چې درته کوم څه وویل دغسې دا لوبډله جوړیږي، په دغه سیستم باندې دا لوبډله روانه وي او جوړیږي.
نو که دا سلیکټران دي او که دا هر څوک دي دوی یوازې په نامه باندې د افغانستان لپاره وایي چې موږ خادمان یو دوی کې هیڅ د خدمت کومه داسې علامه نشته چې دوی د افغانستان لپاره کار وکړي دوی یوازې د خپلو خیغو لپاره کار کوي دوی یوازې د خپلو ځانونو لپاره کار کوي دا چې په ملي لوبډله کې 15 کسیز سکواډ وي او افغانستان ورته 22 کس اعلانوي او بیا یې هغلته بیایي کوم سیریز ته نو ولې 22 کس اعلانوي بیا ولې بیایي په دې باندې درته بیا خبره کومه چې څنګه دغه کار کوي او د څه لپاره کوي او ورسره چې دغه کوم د ډومېسټیک منیجران دي هغه خلک چې بیخیس د دوی مسؤلیت نه جوړیږي چې د ملي لوبډلې سره لاړ شي هغوی د څه لپاره ځي او هغلته څه پیدا ده د دوی لپاره په دې درته بیا وروسته ویډیو کوم انشاءالله